مشر له د خدای ډېره تېره ورکړي هر شاعر له لفافه ورکوي نو ما د لاس لږ په کلاره خوځونه چې زموږ نمبر دی ختمېږي اوس چې زه کوم شاعر راغواړم د ده نه زه په زړه زړه کې خفه یم خو زما ډېر جوخ یار دی او که تاسو دله دا دور نه کړو نو دا به داسې وي لکه تاسو چې د دې ځګي نه مونږ خفولیږئ دی ډېر د لرې نه راغلی دی مونږ یو ورځ زما د کراچۍ نه یو ملګری راغلی و نو وی چې د حکیم سید او تر صاحب خواله ځو مونږ روان وو د دې بونیر په لاره تلو نو چې کله د غر دې سر ته ورسېدو نو ما هغې ملګري ته د ډېر قار نه وی چې لکه دا سنګاو دی که دا سنګلاو دی چې دا ځای نه رارسي هغه ماته وی دا سنګاو دی یقینا چې ډېر د لرې نه راغلی دی او زمونږ او ستاسو د ټولو د زړه ټکور او درمان ډېر زیات محترم حکیم سید او تر صاحب ته ډېر په درناوۍ سره بلنه ورکوم چې هغه په دغه مات ګوډ وجود زموږ سره راغلی دی ستاسو نه د ډېر داد تمه ساتم حکیم سید او تر صاحب الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو یو جهان مننه بیا چې دا کویدن د چا ده د دوی ټولې کورنۍ ته ډېر ډېر مبارکباد او د سمیع الما چې سوات ته راته څنګه نیازه خان وی چې ځو به نو ما یې خدایه پردې واچه چې سمیع الله ګران سره به څنګه مخامخ کېږم دانش صاحب د اولوس پروګرام جوړ کړی او ما ورته خپل عذر پیش کړه چې هلکه زما سره خو ملګری نشته وړاندې چې څنګه درمان د درګۍ په هغه نیر په تیزۍ ګاډی راتاو که نو ما ورته هلکه ته خو دومره سپیډ لګوې زه خو ګورې بیا د خانک اوبو نه نشم راوتی دا خو لا نیر دی اورې ما ته هلکه زما سره ملګری نشته یوازې ما ته سوات ته درتله ګران دي خو ده بیا زما هغه عذر ونه منه زما لا د اوسه پورې خفه دی نو ده ته به دغه دوه شعرونه په پښتنه مینه ده د خفګان ختمېدو دپاره ډالۍ کړمه چې د دنیا منډو میراتو رانه هیر کړي د دنیا منډو میراتو رانه هیر کړي هیر مې نه یې خو حالاتو رانه هیر کړي مننه چې دنیا منډو میراتو رانه هیر کړي هیر مې نه یې خو حالاتو رانه هیر کړي او ستا د سواد لارې چې واورو بندي کړي یاره دغه مشکلاتو رانه هیر کړي او دغه څو شعرونه نور هم دته د خفګان ختمېدو ډالۍ چې د زړه سره ستا د مخه په ما ګران دي د زړه سره ستا د مخه په ما ګران دي او د سوات کاڼي بوټي ټول دا ستا په شان دي او ستا ښایسته دنګه ځواني مې را په زړه شي دلته ونې دي نختر دي که خونیان دي او دغه مشر له د خدای ډېره تېره ورکړي هر شاعر له لفافه ورکوي نو ما د لاس لږ په کلاره خوځونه چې زموږ نمبر له یې ختمېږي ما ته پته چې مې په موږ سمندرې وچېږه دا لفافې ما به له ښه ځنګل ورکوله چې مېلمه کوربه ته ګوره دا قرباني دي بابا چاله لفافې ورکوې دا قرباني دي خو بابا په ځان پوهېده نه نو حقه یې وکړه دا مشر دی خدای نورم دغسې جمدی وساتي لکه چې په دې عمر کې دی به تقریبا زما په خیال او یو کالو ته نږدې خو ماشاءالله دی لا جمدی دی داسې خبره ده چې ما ته داسې شوه چې دی بابا ما ته دا ټول سوات په لفافه کې بند کړی دی چې دی راوخته صرف دې ډایس له ماله زه په دې نه یم چې بابا هر څه په دې کې ږدلي دي خو چې دوی دا کومه مینه وکړه دا ما ته داسې شو چې ټول سوات یې ما ته په لفافه کې بند کړی بس دغه څو شعرونه
اوس خبرې ډېرې وشولې چې دا چا وي چې د رنګ جوسي او ذات نه پیژنده شي دا چا وي چې د رنګ جوسي او ذات نه پیژنده شي سړی د خوی خصلت او د خیالات نه پیژنده شي او په کومو محفلونو کې چې ناسته پاسته کړي نو د هغو د تاثر او تعلقات نه پیژنده شي او ګریوان سیري کول د لیونتوب څه نښه نه ده د اصله لیوني د خپل صفات نه پیژنده شي او په تشو ناز نخرو د چا کردار نه معلومیږي د ژوند د هلو ځلو د اوقات نه پیژنده شي او د ډیرو شاعرانو شاعري که نوره وي خو اوتره ستا غزل پکې د سوات نه پیژنده شي او دغه څو شعرونه هم سمیع الله ګرانه د سوات د ملګرو د غاړې مننه نیازه خانه ما وی چې کیسې به سته رنګ راوړي یا غیر څه ډېر دی خو یو ستا د دیدن کات دی ځکه ګران خو دې په مونږه ملاقات دی مسافره که ته خپل وطن ته راغلې نو ما منلی ستا په سر باندې خیرات دی او لږې تندې خو زمونږ زندګي ده دغه هېڅ نه دي خو دا تکلیف ترې زیات دی او دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو یو د کوزه پېښور دی او بل د سوات دی مننه چې دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو یو د کوزه پېښور دی بل د سوات دی او ستا اوتر قدم ته چې زه ګورم نو داسې ښکاري چې د ژوند نه دې زړه مات دی او دغه څو شعرونه نور هم چې داسې تور نه و د وریځو اسمان بل شانتې و زما په زړه ستا د یادونو باران بل شانتې و نه مې دولت نه مې بنګلې نه مې موټرې غوښتې دننه پروت مې په سینه کې ارمان بل شانتې و د وخت ستم ترې تڼۍ ټولې په خپل لاس ویستې وې زما په غاړه کې شلېدلی ګریوان بل شانتې و او نه یې په سترګو چا لمبې او نه لوګې لیدلو زه یې سېزلم خو اور د هجران بل شانتې و او اوس د پنکار په خوله کې هغسې درد پاتې نه دی ملګرو مخکې یک هزار او قربان بل شانتې و مرنه چې اوس د پنکار په خوله کې هغسې درد پاتې نه دی ملګرو مخکې یک هزار او قربان بل شانتې و ډاکټر صاحب ناست دی دوی نه په معذرت سره دانش صاحب خو زموږ د ژوند نه خبر دی چې زما بیزي دي او بیزې سرو نو د هغې په تاثراتو کې مې دا نظم لیکلی چې ژوند مې دا په ما پسې یو شاعر داسې ښکلی نظم هغه دا پیشنګویي کړه چې چېرته شپنکی وي خو یار هغه شاعر ما پیدا نه کړه سکرین ته راونوته ګڼ ډېر ښکلی نظم یې زما په دې جواب کې لیکلی او ما ته را رسېدلی خو هغه را پیدا نه شي چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي او چې ستړی مې سابي کې وام چې زم چېرته استاز وي 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې صادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول سکول مې ځان نه جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وې چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا آواز وې او چې ستړی مې سابي کې وام چې زم چېرته استاز وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې را لپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې را لپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې
نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې ته جاز وی او چې ستړی مې ساروي کې وام چې زم چېرته استاد وی مهرباني مهرباني ګرانه په دې مشاعره کې خو دې رانده سیدو بابا زیارت جوړ کړم چې په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی سلک ډېرې زده کړې دي استاز مې د اردو دی او د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادو مسنګ ژوند د مزو دی نو استاد لږ اوتر په دې پوي کړي په دې راز یو چې ستړی مې ساروي کې وام چې زم چرته استاد یو جهان مننه